مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. پر انسان چې کله کوم آفت راځي نو هغه د خپل پروردګار خواته پر رجوع کولو سره هغه بولي. بیا کله چې د هغه پروردګار هغه په خپل نعمت سره سر لوړی کوي نو هغه بیا هغه مصیبت هیروي چې د هغه له امله مخکې بلنه کوله او نور د الله سیالان ګرځوي ترڅو چې د هغه له لارې نه نور خلک هم واړوي. ای پیغمبره هغه ته ووایه چې لږ ورځې له خپل کفر نه خوند واخله ته په یقیني ډول دوزخ ته تلونکی. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آیا دغه انسان کړنلاره غوره ده او که د هغه چا چې امر منونکی دی د شپې په ساعتونو کې ولاړ وي او سجدې کوي له آخرت نه ویریږي او د خپل پروردګار رحمت ته هیلهمند کیږي. له دوی نه پوښتنه وکړه آیا پوهېدونکي او نه پوهېدونکي کله یو شانته کیدای شي؟ نصیحت خو د پوهې خاوندان مني. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ای پیغمبره ووایه چې ای د خدای بندگانو چې ایمان مو راوړی دی له خپل پروردګار نه وویریږئ. کوم کسانو چې په دې دنیا کې نیک چلند غوره کړی دی د هغو لپاره ښېګڼه ده او د خدای ځمکه پراخه ده. صبر کوونکو ته خو به خپل اجر بې حسابه ورکړ شي. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ای پیغمبر دوی ته ووایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندګي وکړم او ما ته امر شوی دی چې تر ټولو د مخه زه په خپله مسلمان یعنی امر منونکی اطاعت کوونکی شم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.